امیر عبدالرحمن خان د افغانستان تر ټولو قاطع او مستبد شاه کوم چا چې د افغانستان په تاریخ کې ستره دیکتاتور دوره ثبت کړه. د نوموړي امیر د حاکمیت په دوره کې به مو د هزارهګانو د قیامونو په اړه حتماً څه اورېدلي وي. د دې قیامونو د واقع کېدو دلیل څه او څرنګه وځپل شول؟ آیا هزارهګان د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په دوره کې په رښتیا هم قتل عام شول او یا که دا هسې باطله دعوا ده؟ نو تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. امیر عبدالرحمن خان د افغانستان د معاصر تاریخ مستبد، ځواکمن او قاطع حاکم و. د نوموړي د دورې په اړه تاریخ پوهان دوه نظریې لري. لومړی دا چې د نوموړي د حاکمیت دوره یو مطلقه دیکتاتور او مقیده دوره وه چې نوموړي د سختو قوانینو په عملي کولو سره د افغانستان اکثریت خلک په تنګناکې واقع کړي ول. دوهمه نظریه دا ده چې په هغه وخت کې د امیر عبدالرحمن خان د حکومتولۍ طرز او روش د توصیف او ستاینو وړ و، ځکه چې افغانستان د تجزیه کېدو له خطر سره مخ و. د افغانستان په هره برخه کې ملوک الطوایفي حاکمه وه. خلکو به د مرکزي حکومت له اوامرو اطاعت نه کاوه او پر ځای به د محلي ملکانو امر مانه. په داسې وخت کې د امیر عبدالرحمن خان پر تخت کېناستل او د نوموړي داشل حکومت کول د اکثرو تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان په ګټه و. کله چې امیر عبدالرحمن خان پر تخت کېناست، نوموړی د ګڼ شمېره بغاوتونو او قیامونو سره مخ شو چې دا قیامونه د امیر لخوا بیرته سرسختانه وځپل شول. د امیر په دوران کې هغه قیامونه چې په وړاندې ترسره شول مشهوره یې دا ول: په پکتیا کې د منګلو د قوم قیام، د بلوچانو قیام، د کډوخیلو قیام، د پنشیر قیام، د نجراب قیام، د زازیانو او زدران قیام، د کوچیانو قیام، د قندهار قیام، د بلخ او نورستان قیام او په پای کې د هزارهګانو قیام. دا ټول قیامونه بالمقابل شخص د امیر لخوا سخت وځپل شول او د دې قیامونو مشران ټول اعدام شول. پوښتنه دا ده چې د امیر عبدالرحمن خان او د هزارهګانو ترمنځ اختلافات څرنګه رامنځته شول؟ امیر عبدالرحمن خان په خپل لاس لیکل شوي کتاب تاج التواریخ کې داسې لیکي چې ما د خپلې ځوانۍ څخه نیولې بیا تر خپلې واکمنۍ تر دورې پورې پر هزارهګانو ډېر حساب کاوه او زما خاص افراد هزارهګان ول، خو دوی ونه شو کړلی چې زما باور وساتي او حکومت ته وفادار پاتې شي. امیر عبدالرحمن خان چې کله واک ته ورسېد نو دته نږدې هزارهګانې په هزارنشینو ولایاتو کې د والیانو په حیث وټاکل. دا هغه مهال چې د امیر د تره زوی سردار محمد اسحاق خان د بلخ والي و چې نوموړي د حکومت پر وړاندې د کودتا پلان درلود. هغه عملاً د کودتا د پیلولو لارچارې شروع کړې وې. د امیر لخوا ټاکل شوي والیان په حضرجاتو کې اسحاق خان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. کله چې هرات ته د حضرجاتو د والیانو د محمد اسحاق خان سره د حکومت پر ضد یووالي خبر راورسېد، نو امیر د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شو، ځکه چې دا هغه خلک ول چې امیر پرې ډېر حساب کاوه او له دوی څخه یې اصلاً دا تمه نه درلوده. امیر د بلخ د قیام د ځپلو لپاره یو لوی لښکر د دغه ولایت مرکز مزار شریف ته واستاوه. دغه د کودتا پلان په کامیابۍ سره شنډ شو، خو د هزارهجاتو والیانو له مخالفت څخه لاس وانخیست. امیر له کابل څخه مختلف هیئتونه د مذاکراتو لپاره ورولېږل، خو هغوی نه یوازې دا چې له مذاکراتو څخه انکار وکړ، بلکې حکومت ته د مالیې له ورکولو څخه هم انکار وکړ. امیر د دې خبر د اورېدو سره سم یو لوی لښکر د هزارهجاتو د والیانو د نیولو په موخه تیار کړ. کله چې دغه لښکر هزارنشینو مناطقو ته ورسېد، نو د عامو خلکو لخوا له هر لوري په حکومتي عسکرو حملې پیل شوې چې د حکومت لښکر ته ډېر تلفات واړول. کله چې امیر ته دغه خبر راورسېد، نو خپل یو خاص استازی دغه مناطقو ته ولېږه. دغه استازی د هزاره قشر عامو خلکو ته د پادشاه دغه فرمان واورو چې پادشاه پکې داسې لیکلي وو: بسم الله الرحمن الرحیم. خدای پاک په خپل مقدس کتاب قرآن عظیم شان کې داسې فرمایلی دي: اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تاسې اطاعت وکړئ د الله جل جلاله او اطاعت وکړئ د هغه د رسول او د هغه چا چې ستاسو امیران دي. نو زه ستاسو امیر او تاسې زما رعیت یاست. تر هغه مو چې په ما کې شرعي ستونزه نه وي لیدلي، نو مکلف یاستئ چې زما اطاعت وکړئ. تاسو نه یوازې دا چې حکومت ته مو د مالیاتو له ورکولو څخه ډډه کړې، بلکې د حکومت باغیانو ته مو پناه هم ورکړې ده. پر تاسو واجب دی چې زما اطاعت وکړئ، ځکه چې امیر ته په شریعت کې د خدای د سوري خطاب شوی دی. زما د حکم مخالفین باغیان او متمردین دي او باید په اشد جزا محکوم شي. د هزارهجاتو اوسیدونکي نه یوازې دا چې دغه فرمان قبول نه کړ، بلکې په تاج التواریخ کتاب کې داسې هم راغلي چې د حکومت د استازو سپکاوی وکړ او د باغي والیانو څخه ښکاره ملاتړ اعلان کړ.
د قیام کوونکو غوښتنه دا و چې د امیر پر ځای د هغه زوی یا کوم بل شخص واکمن شي، دا ځکه چې هغوی باور درلود چې عبدالرحمن خان ظالم، مستبد او خونخوار امیر دی. کله چې استازی بیرته پایتخت ته راغی او د قیام کوونکو صورتحال امیر ته بیان کړ، نو امیر سخت غوسه او قهرجن شو او بلافاصله یې امر وکړ چې ټول سپاه سالاران او قومندانان دې راوغوښتل شي څو چې سره مشورتي غونډه وکړي. غونډه دایره شوه. په غونډه کې د قیام سرکوب په اړه مختلف نظریات راټول شول. اکثریت ګډونوالو دا نظر ورکړ چې مملکت په ډېر نازک حالت کې دی. د قیامونو سلسله ټولو ولایتو ته غځېدلې ده. د مملکت نور قومونه هم د هزارهګانو له قیام څخه الهام اخلي. نو پکار ده چې دوی ته غلط او قاطع ځواب ورکړل شي تر څو ټول قومونه او د افغانستان خلک د دوی له ځپلو څخه پند او عبرت واخلي. د دوی له جملې څخه د افغانستان د وخت سپاه سالار او د جنگ وزیر غلام حیدر خان سرخي او په خپل شخصا امیر د دې طرفدارو چې قیام کوونکو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړل شي. په همدې اساس یو لوی لښکر تدارک شو. د قیام د سرکوب ستراتیژي داسې جوړه شو چې سپاه سالار غلام حیدر خان سرخي به شخصا خپل د مرکزی قواو رهبري کوي او د خپل قواو سره به د دښمن مرکز ته ننوځي. باقي مانده لښکر به همجواره ولایتونه محاصره کوي څو دښمن ته د تېښتې لاره پاتې نشي. په 1892 میلادي کال کې د امیر عبدالرحمن خان د فوز او د هزارهګانو ترمنځ جنگ شروع شو. دغه جنگ 2 کاله دوام وکړ چې په 1894 میلادي کال کې پای ته ورسېد، چې په پایله کې د هزاره قشر 80% خلک ووژل شول او باقي مانده نور همسایه مملکتونو ته مهاجر شول. په دې جنگونو کې د هزاره او عام خلکو ته بشمیره او نه جبرانیدونکي تلفات وغوښتل، ځکه چې حکومت سره په جنگونو کې د هزاره او عام خلکو هم مستقیمه یا غیر مستقیمه ونډه اخیستې وه. د قیامونو د سرکوب څخه وروسته کومو هزاره مشرانو چې د امیر څخه خپل اطاعت اعلان کړ او پناه یې وغوښته، نو د حکومت له خوا باندې د چند مالیات وضع شول. په دې وجه هزارهګانو ته په افغانستان کې ژوند کول خورا سخت شول. څه یې ووژل شول، څه یې له ویرې وتښتېدل او باقي مانده نور د ملامتونکي مالیې په وجه د افغانستان څخه کډوال شول. د دې واقعې په اړه بعض معاصر تاریخ پوهان داسې نظر لري چې د هزارهګانو سره په دې اندازه ظالمانه برخورد او په خورا کچه د هغوی وژل مناسب کار نه و. حکومت باید له تحمل څخه کار اخیستی وای او په سوله ییزه توګه یې دغه مشکل حل کړی وای، ځکه چې هزارهګان هم لکه د نورو افغانانو په شان د دې خاورې یوه برخه وه او د نورو سره یې مساوي حقوق درلودل. خو بعضې تاریخ پوهان بیا داسې نظر لري چې که په هغه وخت کې امیر داسې قاطع او پرېکنده اقدام نه وای کړی، نو افغانستان شدیدا تجزیې له خطر سره مخ و او په افغانستان کې به د پخوا په شان ملوک الطایفي حاکمه شوی وای او افغانستان کې به بیا هېڅکله یو ځواکمن حکومت منځته نه و راغلی. د هزارهګانو د قیام له ځپلو څخه وروسته امیر دوباره بعضې هزاره مشرانو ته په خپل دربار کې ځای ورکړ او خپلو زامنو ته امر وکړ څو له مشهورو هزاره کورنیو سره خپلوي وکړي، ځکه چې د ځواکمن یو پارچه او متحد افغانستان جوړولو لپاره دا کار ضروري و. تاسو څه فکر کوئ چې آیا امیر عبدالرحمن خان په دغه واقعه کې په حق او یا که یې د هزارهګانو سره واقعا ظلم کړی دی؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل سبسکرایب کړئ.